بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده دی وای او سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغی ویل: د الله رسوله هلکت یا رسول الله، ځان می هلاک که د الله پیغمبر هلاک شوم. قال نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل: وما اهلکک، کوم کار دې کړی دی چې ستا د هلاکت باعث ګرځېدلی دی؟ قال د ویل: وقعت على امرأتي في رمضان، واقع شوم په خپله زنانه باندې په میاشت د رمضان کې، یعنی ورځ د روژې مبارکه وه او ما جما وکړه د خپلې بیبي سره په ورځ د روژه کې، روژه مې خرابه کړه، تباه شوم. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل: آیا ته مومي یو وینځه غلام چې د هغې څټ آزاد کې؟ قال لا، وینا نشت. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ آیا کولی شي چې 2 میاشتې مسلسل روجي ونیسي؟ قال لا، وینا دا هم نشم کولی. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ آیا کولی شي چې په فدیه او کفاره کې 60 مسکینان ماړه کې؟ قال لا، وینا. قال ثم جلس، بيدا انسان کیناست. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، نراوړل شولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ټوکره یو زنبیل چې په هغې کې خرما پرتې وي. فقال تصدق بهذا، نبی علیه الصلاة والسلام ویل: ای غریبه، دا خرماګانې واخله او دا د خپل جنایت په مقابل کې چې تا کړی دی، روژه دې خرابه کړې ده، د هغې په کفاره کې دا صدقه کا. فقال على افقر منا، وویل دغه بنده چې ای د الله رسوله، موږ ډیر غریبانانی په مدینه کې، آیا د ځان نه هم بل فقیر باندې خرچه کم؟ فما بین لابطیها اهل بیت احوج الیه منا، پس نشته د مدینې په 2 تختو ځمکو کې یو کور چې د موږ نه ډیر زیات محتاج دی خرماګانو ته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم مسکاش، حتی بدت نوانیابه، تر دې چې غاښونه مبارکې وځلیدل. ثم قال، بی ویل: اذهب لاړشه، فاطعمه اهلک، زدا خرماګانې کفاره که د خپلې جریمې او وی خوره په خپل اهل و عیال. دا روایت بخاری، مسلم، احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجه وو کتابونو را نقل کړی دی. رواه السبعه واللفظ لمسلم، او لفظ د امام مسلم دی. حدیث په دې باندې دلالت کوي چې روژه د احتیاطونو میاشت ده. نه ګوري چې دغه انسان نه چې اشتباه وشوله ځان یې په هلاک کیدونکو کې وشماره ده. نو ډیر احتیاط بنده مسلمان لره پکار دی چې روژه یې فاسده نشي، باطله نشي، او د روژې په ورځ کې دی د روژې احترام وساتي. خو که چېرته یو انسان د انساني کمزورۍ د وجې نه په دغه جنایت او جرم کې مبتلا شه، د الله د رحمتونو تمه دې وساتي. داسې یو مشکل نشته دی چې بنده د هغې سره مخامخ کیږي او د هغې دپاره یو مخلص موجود نه وي. نو د الله د عفو او د بخشش تمه دې وساتي او ضرور به ضرور د کفاره ادا کی. او دا دې نه وایي چې ما نه هیڅوک خبر نه دي. دا حدیث په دې معنی دلالت کوي چې جماع باطلون کې د روژې ده. د دې روژې به قضایي هم راګرځي ودانه، او د دې په مقابل کې به یو غلام آزادی. اوس چې انځ غلامان نشته نو 2 میاشتې کفاره روژه به راګرځي، یوه ورځ به ورسره بله هم نیسي چې یو 60 ورځې جوړیږي. او
کچړته بیبي د دې سره په دې جما کې همکاري کړې وه په هغې باندې هم دغه څه کفاره لازمه ده. خو کچړته بیبي مکرهه وه په هغې باندې زیاتې وشه او هغه موافقه نه وه او د هغې نه په زبردستۍ سره د رمضان روجه خرابه کړې شوله نو هغه د خپلې یوې روجې قضایي راوګرځئ رستو او په هغې باندې کفاره نشته په راجح قول د اهل علمو کې. او دا حدیث په دې معنی دلیل دی چې اسلام د صبر او د سماحت دین دی. مسلمان بنده بزان د اشتباهي ځایونو نه لرې ساتي ترڅو د وړي اشتباه نه په لویه اشتباه کې او په لویه خطا او تېروتنه کې واقع نشي. نو که چېرته دې انسان 2 میاشتې روجې نیولې نو نیولې شولې او د وس او طاقت وو خیر دی په لنډو ورځو کې دی وي په یخو ورځو کې دی وي بیا د روجې قضا او د روجې کفاره 1 شپېته ورځې ټوله پوره کی. او که یو انسان داسې و چې انتهایی ډېر کمزور او هغه د روجو د نیولو نو جایز ده چې دا 80 مسکینان یو وخت په ګېډه باندې په معروف طعام باندې ماړه کی کم چې دی خپلو اهلو عیالو ته ورکوي نو د 80 کسو طعام ورکول د ده دپاره کفاره ګرځېږي. او که چېرته دی هومره غریب و چې دام ورسره نه وه نو د اسلام سلطان او حاکم په دې باندې مکلف دی چې د داسې غریبانو د کفاراتو انتظام هم وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.